ولسمشر غني وایي همدا افتخار مې بس دی چې سلګونه زره ولس راته زر کلن وایي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو ټاکنیز کمپاینونه رسما پیل شول چې نږدې 2 میاشتې په دوام وکړي. د ټاکنیزو کمپاینونو د پیلېدو سره سم لومړی سهار د ډاکټر محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم پراخه غونډه د لوی جرګې په خیمه کې ترسره شوه چې په زرګونه خلکو په دې غونډه کې ګډون کړی و او د محمد اشرف غني څخه ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غني خپلو پلویانو ته د وینا په مهال وویل نن د کمپاین ورځ نه ده بلکې تاریخي ورځ ده. نوموړي نورو نمایندانو ته په خطاب کې وایي دا ګز دا میدان که تاسو وګټله مبارکي به درکړو او کوم وبایلله لارو کوڅو ته به نه راوځئ او برخې به نه غواړئ. په دې پراخه غونډه کې ولسمشر غني خپلو پلویانو ته وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د حضرت عمر او علي عدالت پلی کوي. غني وایي زه 1000 کاله ژوند نه غواړم 15 کاله مې په کار دی چې ستاسو خدمت وکړم. ولسمشر وړاندې وایي ژمنه کوم چې د افغانستان ټولو تولیداتو ته به یو ځل بیا نړیوال بازار پیدا کړم. نوموړی زیاتوي دا ټیم به په قوت او جرأت سره د ملي ګټو څخه استازیتوب کوي نه په زارو یو سوال سره. ولسمشر وایي که د جوال خوله مې ورسره نیولې وی له ما به بل ښه شخصیت نه و. سیاسي سرمایهداران چې له دولتي څوکیو میلیونران شوي حساب دې ورکړي چې دا یې له کومه کړې. اشرف غني طالبانو ته هم په اشارې وویل موږ ته په سپکه سترګه مه ګورئ هر افغان دروندوالی لري که مو راته په بده سترګه وکتل تاوان به وکړئ. ولسمشر غني دا هم وویل پردی کټ تر نیمو شپو وي پخپله یې وګټئ بیا یې وسټئ چې څوک درته ونه وایي چې په دې پیسو هغه مه جوړوه او دا مه جوړوه. هغه په دې تاریخي وینا کې خپلو پلویانو ته دا هم وویل زه د ننواتو سړی نه یم لرغونی تاریخ لرو میرویس نیکه ابدالي او نور به څه وایي. غني زیاتوي 3 کاله وروسته د ډیورنډ کرښې هغې غاړې قبایلو ته برېښنا ورکوو. غني خپلو پلویانو ته دا هم وویل ټولو درته ویل چې غني لیونی دی که لیونی نه وی د سلما بند به خلاصېدو د افغانستان اوبه به مهار کېدې. زه په تاسو او په هیواد مین شخص یم او له تاسو سره او له دغه هیواد سره لیونۍ مینه لرم. ولسمشر زیاتوي همدا افتخار مې بس دی چې سلګونه زره ولس راته 1000 کلن وایي. هغه وروستیو نیوکو ته په اشارې هم وویل پروموټ موسسه د لومړنۍ مېرمنې نه ده. لومړی مېرمن دغه موسسې باندې حتی نیوکې هم لري خو لومړی مېرمنې دفتر زما په معاش وړاندې ځي هغه افتخاري کار کوي. دغه غونډه چې د لوی جرګې په خیمه کې ترسره شوه زرګونو کسانو د ګډون غوښتنه پکې درلوده خو ظرفیت دومره زیات نه و. د دغې غونډې بلنلیک او د ګډون کارت ماته هم راغلی و خو بدبختانه د ځینو مشکلاتو له وجې مې ګډون ونه شو کولی. انشاءالله په راتلونکي کې به ستاسو دوستانو سره ولسمشر سره د لیدنې زمینه مساعده کړو. په هر حال تاسو د دولت جوړونکي ټیم او د ولسمشر غني د دغې وینا په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. د دولت ساز ټیم ټول پلویان باید زموږ فیسبوک صفحه افغان پروفیسور او زموږ یوټیوب چینل پښتو پریس حتما سبسکرایب کړي. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم د الله په امان.